औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट वेलकम बैक। په تیر لیکچر کې دوه لیکچرې مونږ کړي د میمبرین ترانسپورټ په باره کې. نو په هغې کې یو کې مونږ د ډیفیوژن په باره کې، د فیسیلیټیډ ډیفیوژن په باره کې، د اسماسس په باره کې، د پیسو ترانسپورټ، د ایکټو ترانسپورټ، د ټرجیټي او پلازمولایسس په باره کې خبره وکړه. او په دې لیکچر کې اوس مونږ د څه خبره کوو؟ په دې کې به مونږ د انډوسایټاسس او د ایگزوسایټاسس خبره کوو. ټیک شو؟ په دې لیکچر کې اوس هو مونږ ته خو پته ده چې بعضې نه میټیریل داسې دي چې د هغې سیل ته ضرورت دی. نو هغه ضرورت دا دی چې سیل به خپل انسایډ چې کوم انوایرمنټ دی هغې ته به رادننه کوي. ټیک شو؟ خو بعضې نه میټیریل په سیل کې داسې جوړېږي چې هغه د سیل دپاره څه دي، هغه ټاکسیک دي. نو دا سیل به کوشش کوي چې د خپل ځان نه بهر ته وباسم. نو خبر یې ساتئ دا چې کله مطلب کم چې یوزفل میټیریل هغه سیل رادننه کوي، نو د هغې دپاره خو مختلف قسم ترانسپورټ پروسیس دي، هغه مونږ ووایو. ټیک شو؟ خو یو پروسیس په دې کې سره هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته ویلی کېږي انډوسایټاسس. دغه شان څه میټیریل هغه د سیل څه کوي، هغه د خپل انټرنل انوایرمنټ نه بهر ایکسټرنل انوایرمنټ ته وباسي. نو د هغې دپاره خو مونږ ټرانسپورټ میکانیزم وایي، خو یو هغې دپاره یو پروسیس دی چې هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته ویلی کېږي ایگزوسایټاسس. نو اوس په دې سیل کې چې کله دا یوزفل میټیریل خپل انټرنل انوایرمنټ را انټر کوي، نو دې ته انډوسایټاسس ویلی کېږي. او چې کله دا ټاکسیک میټیریل دا سیل د خپل انټرنل انوایرمنټ نه بهر ته وباسي، هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته ویلی کېږي ایگزوسایټاسس. صحیح شو؟ اوس دا انډوسایټاسس ایگزوسایټاسس د دې ډیفینیشن څنګه دی او دا پروسیس کېږي په کومو طریقو باندې، مطلب په دې کې کم کم سټیپس دي هغه انوالو دي، د دې په باره کې خبره کوو. ټیک شو؟ نو لاول څه وایو؟ د انډوسایټاسس په باره کې. صحیح شو؟ نو دا سره زموږ سره د پروسیسو مطلب داسې قسم پروسیسو ان ویچ هو چې په هغې کې څه کېږي؟ میکرو مالیکول مطلب هغه مالیکول چې هغې سای یا مالیکولر ویټ سای هغه غټ، هغې ته موږ څه وایو؟ میکرو مالیکول. لارج پارټیکلز هو غټ چې کوم پارټیکلز دي، اینډ ایون د سمال سیلز هو تر دې پورې چې سیل هم دا څه کولی شي، دا انټر کولی شي. مطلب سیل به څه کوشش کوي؟ میکرو مالیکولز کم چې لارج پارټیکل دی او ایون سیلز هو د دې سره به څه کوي؟ آر برینګ ان ټو د سیل. دا سیل به کوشش کوي چې دا خپل انټرنل انوایرمنټ څخه کوم دا رادننه کوم د ایکسټرنل انوایرمنټ نه. سیل به څه کوي؟ سیل به د ایکسټرنل انوایرمنټ نه میکرو مالیکولو، لارج پارټیکل او ایون سمال سیلز هو دا به رادننه کوي چېرته خپل انټرنل انوایرمنټ ته. نو د دې دپاره چې کوم پروسیس انوالو دی یا کوم پروسیس استعمالیږي، دغې پروسیس ته موږ څه وایو؟ دې ته ویلی کېږي انډوسایټاسس. دې ته څه ویلی کېږي؟ انډوسایټاسس. سیل به څه کوشش کوي؟ سیل به کوشش دا کوي چې کوم یوزفل میټیریل دی هغه د ایکسټرنل انوایرمنټ نه راوړم چېرته انټرنل انوایرمنټ نه. نو پای کې څه کېږي؟ میکرو مالیکول پدې کې کېدای شي، لارج پارټیکل پدې کې کېدای شي، یا پدې کې څه کېدای شي؟ پدې کې سیلز کېدای شي. نو دا په کوم پروسیس باندې چې دا میټیریل سیل ته را انټر کېږي، دغه پروسیس ته موږ څه وایو؟ دې ته ویلی کېږي انډوسایټاسس. صحیح شو؟ اوس په دې پروسیس کې کېږي څه چلو؟ ان د پروسیس آف انډوسایټاسس. په د انډوسایټاسس دا کوم پروسیس دی، په دې کې کوم سټیپ انوالو دي؟ نو اولنی سټیپ په دې کې دا دی که نه چې سیل میمبرین به څه شي؟ دا به انویجینیټ شي. دا به څه شي؟ دا انویجینیټ به شي، مطلب دا به دننه طرف ته پوښ شي. لکه دلته کې کوم ډېر ډایګرام ته وګورو که نه، اوس دا داسې پارټیکل دی چې دا د سیل لپاره څه دي؟ دا ضروري دي. نو دا پارټیکل چې کله سیل ته نږدې راغله، نو دا سیل دا کوم چې سیل میمبرین دی دا څه شي؟ دا انویجینیټ شي، مطلب دا انر سایډ ته څه شي؟ دا پوډ شي، دننه طرف ته د دې څه وشي؟ د دې پوډینګ وشي. اولنی سټیپ په دې کې سره هغه دی او دی بل. سیل will take the particles in the pocket. اوس سیل به څه وکړي؟ دا دغه چې کوم دی دا پارټیکلز دا به رادننه کړي، دې کیویټي ته به دا څه کړي؟ دا به رادننه کړي. ټیک شو؟ دا مطلب دا کم چې پاکټ یا کیویټي ده دغې ته به څه کړي؟ دا پارټیکل به رادننه کړي. صحیح شو؟ بیا به څه شي؟ د پاکټ ډیپنز اینډ فارم د ویزیکل. دا دغه به شي؟ دا پاکټ هو دا به جوور لاړ شي په دې سیل کې. په دې سیل کې به دا څه؟ دا جوور لاړ شي، مطلب د دې نه به څه جوړ شي؟ د دې نه به د یو سټرکچر جوړ شي، دا به جوور لاړ شي. او د دې نه به څه جوړ شي؟ د دې نه به یو ویزیکل جوړ شي. د دې نه به څه جوړ شي؟ د دې نه به یو ویزیکل جوړ شي. اوس بیا به څه کېږي؟ The vesicle separate from the cell membrane with its content. او د دې نه وروسته چې کله هم د دې نه ویزیکل جوړ شو که نه، نو دا به څه شي؟ دا به د سیل میمبرین نه را جدا شي او دا به چېرته لاړ شي؟ کوم چې ټارګټ سایټ هغه ځای ته به دا لاړ شي. صحیح شو؟ لکه کوم د دې سټیپونو ته وګورو، اولنی سټیپ سره میمبرین څه شو؟ هغه انویجینیټ شو او دا پارټیکلز یې راواخیستل. صحیح شو؟ یولنی سټیپ و. دویم سټیپ کې څه؟ دا کوم چې پاکټ یا کومه کیویټي ده دا ډیپ لاړه په دې سیل کې،
او مطلب لا جدا شي نه لکه دلته کې به لکشن اوپننګ وسم شته صحیح شو بیا دې څه چلو شي کنه چې دلته کې دا میمبرین بن شو د دې نه یو فول ویزیکل جوړ شي صحیح شو او په سلورم اخرنی سټپ کې دې څه چلو شي کنه چې دا ویزیکل د دې میمبرین نه شي هغه جدا شي او په سیل کې دا څه کم ځکه چې د دې ضرورت دي هغه ځای ته دا لټي صحیح شو نو دا زموږ سره کم پروسس دی د انډوسایټاسس دی صحیح شو چې په دې کې سیل څه کوي کم چې یوزفل میټیریل هغه د ایکسټرنل انوایرنمنت نه انټر کوي چرته انټرنل انوایرنمنت نو په اولینی سټپ کې څه وشي میمبرین انویډینیشن وشي پارټیکل رادن کې دا او دا کم کیویټي یا پاکټ چې کم دی نو دا ډیپ لاړ شي او دا څه شي د دې نه ویزیکل جوړ شي او په اخرنی سټپ کې دا ویزیکل د میمبرین نه شي دا جدا شي نو په دې طریقه باندې څه کېږي انډوسایټاسس کېږي دا پارټیکل په دې طریقه باندې څه کېږي دا رادن نه کېږي صحیح شو اوس کومه ایکزوسایټاسس ته ګورو لاول ایکزوسایټاسس ډیفینیشن دا دی کنه چې د پروسس ان وچ هغه راز چې باقي څه کېږي د پارټیکلز آر پیکیجډ ان ویزیکل دا مالیکول څه شي د پیکیج شي مطلب د څه شي دا مطلب د پیک شي او د دې ضرورت وس مطلب سیل ته نشه د سیل لپاره ټاکسیک دی نو دا بل سیل نه بهر ته وځي شو نو مالیکول څه شي د پیکیج شي ان ویزیکل په ویزیکل کې څه شو ان ایکسکریټډ فرام ا سیل او د سیل نه څه د بهر ته وځي د سیل نه د بهر ته څه کېږي د ایکسکریټ کېږي نو دې پروسس څنګه سو یو دې ته ولې کېږي ایکزوسایټاسس دې رسول کېږي دې ته ولې کېږي ایکزوسایټاسس صحیح شو خا اوس په دې پروسس کې کېږي څه چلو په دې ایکزوسایټس کې څه کېږي په دې کې هم دا سټپ انوالو چې لاول څه کېږي میمبرین اف د ویزیکل بایند ټو د سیل میمبرین په اوله کې څه وشي د ویزیکل چې کم سیل میمبرین دی هغه څه ته اټیچ شي کم چې د سیل میمبرین دی هغې ته د اټیچ شي ویزیکل څه ته اټیچ شي د ویزیکل چې کم میمبرین دی هغه د سیل چې کم میمبرین دی هغې ته اټیچ شي صحیح شو اولنی کار خو دا وشي بل څه وشي the contents of the vesicle released to the environment او چې کله دا ریلیز شو نو دلته کې کوم ګور کنه دا ویزیکل لاغله دا د سیل میمبرین ته اټیچ دی او دلته کې د سیل میمبرین دلته کې یو اوپننګ جوړ کړی دی مطلب یو کولاوز دی خو دا پارټیکل بیا هم په دې کې بار ته نشي وتی نو دا داسې چلو شي چې دلته کې دې ته دا اوپننګ څه شي دا غټ شي دا اوپننګ دې ته څه شي دا غټ شي نو د دې نه څه جوړ شي د دې نه دا جوړ شي صحیح شو نو په دې سره چې کم کانټنټ هغه د سیل نه هغه بهر ته وځي صحیح شو چې پارټیکل کم چې کانټنټس دي مطلب کم چې ټاکسیک میټیریل دی هغه د سیل نه بهر ته وتل نو څه به کېږي the membrane of the vesicle incorporate in the cell membrane او د vesicle چې کوم membrane دی هغه به دا سیل چې کوم membrane دی د هغې سره به څه شي د هغې سره به مرج شي د هغې سره به یوزی شي انکارپوریټ به شي صحیح شو نو په دې طریقه باندې څه کېږي زموږ سره ایکزوسایټاسس کېږي صحیح شو vesicle دا اوس په دې کې څه مطلب لکه په دې کې داسې میټیریل دی چې یا خو په بل ځای کې ضرورت دی او یا ټاکسیک میټیریل دی دا vesicle دا شي د سیل membrane سره بند شي دلته کې بند شو دلته کې چې کله بند شو نو دلته کې څه دې ته یو اوپننګ کولاو شي په دې اوپننګ کې دا مالیکول څه د بهر ته وځي مطلب دا ورته څه شي دا ورته غټ شي او دا کانټنټ د دې نه بهر ته وځي چې کله دا کانټنټ د دې نه بهر ته ووتل نو دلته کې د میمبرین څه شي زموږ سره د شي د دې سیل میمبرین سره څه شي د فیوز شي او دا څه شي د انکارپوریټ شي نو په دې طریقه باندې څه کېږي زموږ سره کېږي انډوسایټاسس او ایکزوسایټاسس شو نو د دې پورې دا لیکچر مونږ وکړو د انډوسایټاسس او د ایکزوسایټاسس شو ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې د نیو ټاپک سره ملاقات کوو تھینک یو سو مچ او د نوټس اخیستو لپاره د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ تھینک یو